اغا بی ضرورت د چانا سوال کول چیو انسان مانے سنا سا مشکل راشی او دے صبر ونکی او دا اللہ در پریدی اللہ نا غختن پریدی او مخلوقاتو پس منڈ شروع کی یا بالکل ضرورت منئی خود دید پارا د خلقو نه سوال کوي چې خپل مالونه ډیرای خزانه ډیر شي او زه مالونه ډیر راجمع کوم او د خلقو نه د مال د کثرت د پارا سوال کوي زما قدر منو عزت منو ورونو دا هغه خطرناک بیماری ده چې ایمان ته نقصان رسوي آخرت تا نقصان رسائی دین تا نقصان رسائی عزت تا نقصان رسائی انسان دیر ذلیل کئی او انسان کے دیر بدترین صفات پیدا کی گی امدغ وجد زما خبورنو چھ اللہ رب العالمین دا صدقات و تذکرہ چکئی چھ صدقی چالا ورکی ویدہ فقیرانو لورکی او په فقیرانو کې یو قسم د مسکینانو نه خاص کوي چې هغه خلک دي چې هغه خپل ژوند د الله رب العالمین په لاره کې وقف کړی دی د الله په لاره کې جهاد کوي د الله په لاره کې غزا کوي د الله رب العالمین په لاره کې هغوی زخمین شوي دي شل شوي دي ګوډ شوي دي ړانده شوي دي کاڼه شوي دي اغوی اس تجارت کولی نش یا هاغا د دین داعیان چی دا اغوی خپل ژوند اللہ د دین دعوت تا وقف کرده اغوی تجارت تا پارغ ندی یا هاغا مدرسین دا قرآن و سنت قراء و علماء چی اغوی ژوند قرآن و سنت خدمت تا وقف کرده دا اللہ د دین پا یو شعبه کی مشغول دی داغی دا وجن آغوی دا تجارت مقنمومی خواغا دمر بہترین خلق دی چا دا حرام و نظام ساتی دا سوال نظام ساتی تبوی چا دا دیر مالدار دے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف کم سڑے چا دا دی دا حال دا تفصیل نرنا خبر یا غب خیال کئی چا دا بر دیر مالدار ازکا دے دا حرام و نظام ساتی سوال نظان ساتینو خلق وی دے سب ډیر سوی دا خلقو نا سوال نکی واللہ فرمائی کتاسو دا خیر کم کار روکا اللہ بے پوئیگی نو سنچے اللہ دا طرف نا مالدار و خلقو تا دا صدقی دا ورکولو حکم دے نو دسے غریبانو مسکنانو فقیرانو تا دا صبر حکم دے دا سوال نا دا زان بچ کولو حکم دے چھے بنی آدمنا سوال مکو بلکہ خپل حاجتنا اللہ تا پیش کو کما برخ چھے اللہ دا رکڑ دا آغبان قناعت اوکا زم قدر منو عزت مند ورنو دا خلقنا سوال کول او بے ضرورت سوال کول بے حاجت سوال کول دا حرام دی دا زان لا دا جہنم اور ډیرول دی دا خپل عزت خرڅول دی دا خپل مخ وخ خرڅول دی قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزای و ورزمی دا دو قومونو تر مابین صلح کڑیوا آغی صلح کی ما یو اجتماعی بوجھ پغاڑا را چولے اوچی خیر دے تاسو خپل مابین کے جنگ مکوئی جگڑے مکوئی قتال مکوئی دا مسلمانانو وینی متوئی وی دی کم سمان چستاسو تنازع دا بزد رکھم نو اغا بوچ ما پا غانا باندے را خرچولے و اغا خور دیر زیادو ما خپل طاقت نلرو چھ اغا دا دو قومنو تر مابین میں صلح کردی دا اغا بوچ میں پا خپل غاڑا را چلے ذرا لما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی پختنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی مطالبہ وکڑا چی یا رسول اللہ دا دو قومونو تر مابین میں صلح کردی دا غیب کی ما یو دا پیسو بوجھ پا غاڑا را چولے دے
ما سره امداد او کومک وکا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل چې ستا خو یو ښه کار کړی دی، ضرورت دی ته دلته ایثار شه چې د صدقې مالونه راشي زه به تاله درکړم. خو ما ته ویل چې یا قبیصه ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاث. ای قبیصه سوال نه دی حلال مگر د یو د دریو انسانانو دپاره. یو هغه انسان رجل تحمل حمالا، یو هغه انسان دی چې د دو قومونو تر مابین صلح کوي او په هغې کې یو بوج په غاړه راواچي. او عام علماء کرام ذکر کوي چې هغه مسلمانان چې یو اجتماعي بوج په غاړه راواچي هغه هم په دې کې شامل دی. د مثال په طور یو ځای کې لاره ورانه ده، پل غورځېدلی دی، یا یو ځای کې د عام کلي ټویل کوې نشته صفا اوبه او یو سړی راپاڅېږي ویل دا ځکه نم ذمواري واخلي او اجتماعي بوج د مسلمانانو په خپله غاړه راواچوي، بیا یې وس نه کېږي نو یو مسلمان ته لاس ونشي چې ما څه کومک وکړه. یا د یو قوم مسجد نشته په یو علاقه کې، د مسجد بنیاد کېږي او مسلمانانو ته ووایي چې ما څه کومک وکړي. یا مدرسه ده یا دینی مرکز دی، اجتماعي بوج په غاړه راواچي. دویم هغه انسان چې هغې ته فقر رسېدلی دی او داسې فقر دی چې نهر شپې په هغې باندې راغلی دي، نو دی کولی شي چې یو مسلمان ته ووایي پاڅېږي چې ما ته فقر را رسېدلی، هېڅ چاره مې نشته، ما سره کومک وکړئ. دریم هغه انسان چې د هغه مال ته آفت رسېدلی دی او ټول مال هلاک شو، سیلاب رالی، طوفان رالی، دکان باندې اور ولګېد او په دې کې دی په لکونو کروڑونو قرضدار شي. نو دا مسلمانانو ته ویلی شي چې ما څه امداد وکړئ تر دې چې د دې مسلمانانو دا بوج زما د اوږو نه لرې شي. بے فرمائی وما سوا ذالک سحت یا قبیصا، د دې دریو نه علاوه چې نور سوال سو کوي دا حرام دی. اے قبیصه حرام دی. حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی، وی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو موقع کې مالونه راغلیو، زرالم سوال میں وطوک مال اراک بے میں تی سوال وک بے ارال راکڑل. درم کرتے راتویل چھ اے حکیما ان هذا المال حلوة خضرا، دا مال د خون په لحاظ سرم ډیر خوږ دی او د منظر په لحاظ سرم سرسبز دی. ګورا چې کله یو انسان دا مال واخست په دې طریقه باندې چې د دې مال طمع نه وه، دې دپاره د حاصلولو حرص نه و، ښه په عزت ناست و چا وله ورکړه، الله به پکې برکت واچوي. خو که دې مال پسې دې منډې والې او حرص دې کوو، خلکو ته دې سوال کوو، لاس دې نیو، نو ستا په دې مال کې به برکت ونه غورځېږي او ته به د هغې انسان په شانه شي. وکان کالذی یاکل ولا یشبع، انسان باندې یو بیماری لګیږي چې څومره خوري هغومره نور خوراک ته شوق کېږي. دغه وجه د زما خوږو وروڼو چې د سوال کوونکي انسان دنیا کې خپل عزت لوټ کړی دی. عزت ځکه نبی صلی الله علیه وسلم نه داسې قول نقل دی چې من فتح باب مسألة فتح الله علیه باب مذلة. کم یو انسان چې په ځان د سوال دروازه کوله وکړه، الله به په هغه د ذلت دروازه کوله وکړي. یو بل روایت کې داسې دی چې انک لا تفتح على نفسك باب مسألة الا فتح الله عز وجل عليك باب مذلة او باب فاقة. تو چرې په ځان د سوال دروازه نه کولاوې مګر الله به پتا د ذلت دروازه کولاو کی. همدغه وجه ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی په دنیا کې عزتمن خلق هغه دي
چې هغوی انسانانو ته ځان محتاج نه ګڼي او د خپل وس مطابق د انسانانو سره احسان کوي. وایي څومره چې د بنده نه سوال کې هغومره به ستا قدر عزت او قیمت د هغوی په وړاندې کمیږي. ځکه د الله نبی فرمایي چې د ذلت دروازه به در باندې راکولاویږي. یو بل حدیث کې داسې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان د بندگانو نه سوال کوي چې په ما ولګه د فقر دی او د دروغجن وي ولګه او فقر پې نه وي الله به پې نازله کړي چې ستا دا فقر دومره خوښ دی ولګه دې دومره خوښه ده نو الله به پې نازله کړي. دغه وجه ده چې هغه بندگان چې هغوی د سوال بیمارۍ باندې مبتلا دي او دی نقصان کې واقع دي د هلاکت دی کنده کې واقع دي د هغوی ضرورتونه وخت په وخت ډیریږي د هغوی فقر زیاتیږي د هغوی مشکلات زیاتیږي او چرې به دوی ماړه نشي. ځکه د الله نبی فرمایي وکان کالذي یاکل ولا یشبع. همدغه رنګې نبی علیه السلام فرمایي یو حدیث کې داسې راځي چې وسؤال الفقير شيء في وجهه وسؤال الغني نار يوم القيامه. چې سړی فقیر هم یې کنه سوال کوي د ده په مخ به د قیامت په ورځ باندې عیب وي داغ وي مخ به بدرنګ وي او چې غني انسان سوال کوي کنه دې دپاره د جهنم په ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې د جهنم اور دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. اگر انسان چې د خلکو نه سوال کوي سوال دا په حقیقت کې د جهنم سکروټې په خپله خېټه کې اچوي دا د خلا ځان د پاره د جهنم سکروټې را جمع کوي. اوس د خوښې چې دې کلمو کې د جهنم سکروټې ډېرې اچوي او که کمې اچوي. دغه وجه ده چې زموږ د دین اسلاف مشرانو سخت مذمت د سوال بیان کړی دی او د سوال نه به ډېر سخت اجتناب کوو. حلیت الاولیاء کې د حسن بصری رحمه الله په باره کې راځي چې کله به دته یو انسان رالی چې زما سره پلاني سړي له لاړ شه چې شفاعت ورته وکړي چې مالت څه راکړي هغه به ورته ویل بچیه پاسې اودس وکړه راځه 2 رکعاته مونځ به وکړو د الله نه به وغواړو او بیا به ورته نصیحت وکړو چې لا تذهب الى باب مغلق وتترك بابا مفتوحا. دا څه مغلطوب کې هغې دروازو ته ځې چې هغه بند دي او کومه دروازه چې ستا په مخ کې کلاو ده هغه پرېږدې. راځه د الله نه به سوال وکړو الله به یې درکړي. دی وجه حدیث کې مرازی نبی علیہ السلام فرمائی من نزلت به فاقا فانزلها بالناس لم تصد فاقته. چې انسان باندې ولګا رااله تکلیف رااله بیما تکلیف رااله فقر پر رااله او د خلکو ته پیش کړ چې زما دا مشکل ختم کړي چرې به د ولګا ختم نشي چرې به فقر ختم نشي. او چې چرته یو انسان ته ولګا فقر رااله وغه الله ته پیش کړه الله ته قریب ده چې الله رب العالمین به په جلدی د حاجت ختم کی او یا به دې مشکل کې د مرګ فیصله ورش. یو ځل یو اسلامی حکمران هشام ابن عبد الملک اگر حرم شریف ته داخل شي ګوري چې په حرم شریف کې جلیل القدر تابعی سالم ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه ده. هشام چې ولید چې جلیل القدر عالم بهترین انسان بهترین تابعی
دلته ناست دی ورته ویل چې جناب ما نه څه مطالبه وکړه چې هغه حاجت دې حل کم که څه ضرورت یې ما ته ووایه چې هغه حل کم هغه ورته ویل چې انی لاستحي الله من ان اسأل في بيته غیره جناب یقیني چې ته خو د ټول اسلامي دنیا بادشاہ یې خو ما له حیا راځي چې د الله په کور کې ناست یم او د الله نه سوا د بل چا نه سوال کوم هغه انتظار وکړو صالح بن عبد الله رحمه الله چې خپل عبادت پوره کړو د حرم نه بار ته راووت هشام ولا بیر علی ویل اوس خو د الله د کور نه راووتلې که څه ضرورت یې ما ته ووایه چې زه دله پوره کړم ویل د دنیا ضرورت او کنه د آخرت ضرورت هغه ورته ویل د آخرت ضرورت سره زما څه کار دی خو زه نشم پوره کولی خو زما په وس کې نشته د دنیا مطالبه راته وکړه چې دله پوره کړم هغه ورته ویل چې ما سألت الدنیا من یملکها د الله په کور کې ناست یم د ټولې دنیا قبضه د الله په لاس کې ده د ټولې دنیا خزانې د الله په لاس کې دي د دنیا مطالبه ما د دنیا د مالک نه نه ده کړې نو ته څوک یې چې تا نه وکړه ما سألت الدنیا من یملکها نو چې کله یو انسان ته مشکل راشي په کار دا ده چې اول الله ته توجه وکړي او که بالکل حالت په هغه باندې خراب شي نو بیا د دغه ضرورتونو مطابق چې کوم مخکې ذکر شوی سوال شریعت جائز کړی دی لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب بنی آدم ته خپل حاجتونه مه پیش کوه هغه خو ستا دپاره څوکیداران چې دروازه کې ودرولي دي دا یې تا ته ودرولي دي چې دا سوالګر راننوځي او ما نه څه ونه غواړي وګورئ تاسو د دې د وجې نه ډېر مالداره خلک د غریبانو فقیرانو نه پټېږي دروغ ورته وایي قسم قسم نقصانات او تکلیفونو کې واقع څوکیدار د دې دپاره ودرولی دی چې غریب زما دیرې ته رانشي او ما نه مطالبه ونه کړي ځکه کوم چې د ده نه مالداری هغه استقبال ته خو دې بار ته وروځي دا څوکیدار تا ته ودرولی دی لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب د هغه ذات نه مطالبه سوال وکړه چې د هغه په دروازه څوکیداران نشته بلکې هغه دروازه تا ته کلاو ده د هغه دروازه د غریبانو ته کلاو ده حاجتمندو ته کلاو ده فقیرانو ته کلاو ده د فقیرانو د سوال د بندولو دپاره څوکیداران نه دي مقرر کړي بیا هغه ذات نه مطالبه وکړه چې هغه نه غواړي غوسه کېږي چې ولې نه غواړي او بنی آدم نه چې وواړې غوسه کېږي هغه ذات نه مطالبه وکړه چې هغه تا نه مطالبه کوي چې څه ضرورت خو دې نشته چې درله پوره یې کړم په هغه وخت کې دې وغواړه کوم چې د دنیا اسمان ته راکوزېږي کله چې د شپې آخرنۍ حصه پاتې شي او وایي هل من سائل فاستجیب له وهل من مستغفر فاغفر له څوک سوال کوونکی نشته چې ما ته خپل مشکل را پیش کړي او زه یې ورله حل کړم څوک ګناه باندې خپېمانه انسان نشته چې د ګناه نه خپېماني وغواړي استغفار وغواړي او زه ورته معاف کړم څوک غمزده نشته چې ما ته د خپل غم شکایت وکړي او زه یې ختمه کړم څوک وږی نشته چې ما نه د طعام مطالبه وکړي او زه یې موړ کړم څوک قرضدار نشته چې قرض وله پوره کړم زما خوږو وروڼو د الله خزانې ډېرې پراخې دي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ خو منګې لارې نه دي پېژندلې منګې دروازې نه دي پېژندلې من حقیقي مالک سره تعلق قایم کړی نه دی د خزانو منشیانو پسې ګرځو د خزانو اصل مالک الله دی چې هغه دې وپېژنده یقینا چې ډایرکټ دروازه کولاویږي او حاجت به دې ختمیږي خطیب بغدادي په تاریخ بغداد کې
یو ډیره قیمتي واقعه نقل کړې ده چې د دین سلور امامان دي چې اوس هر یو جلیل القدر امام دی. دا هغه دور دی چې دوی طالب العلمان دي، علم زده کوي. د یو علمی سفر کې مصر کې جمع شو چې د یو نوم دی رئیس المفسرین محمد ابن جریر الطبری. د هر یو نوم محمد دی. د دویم نوم دی امام الائمه محمد ابن اسحاق ابن خزیمه. د دریم نوم دی محمد الرویانی او دغه رنګه د بل نوم دی محمد ابن هارون. دا سلور کسان په یو رحله کې د علم په یو سفر کې راجم شو. دوی سره خرچه خلاصه شو. خپل مابین کې ویل چې اوس منګه او تاسو ته د سوال کول جایز دی. شریعت منګ ته سوال کول جایز کړی ځکه یو ورځ نهار او بل ورځ نهار اوس به منګه او تاسو د چانه مطالبه کوو چې زمونږ حاجت پوره کړي. محمد ابن نصر المروزی دی یو، محمد ابن هارون الرویانی او بل محمد ابن نصر المروزی. نو دا سلور امامان دی یو ته وای چې دا هغه وخت طالبان دي، یو ته وای ته بس سوال کې، بل ته وای ته بس سوال کې. سلور واړو د سوال نام معذرت غوښته. محمد ابن جریر الطبری، محمد ابن خزیمه رحمه الله، محمد ابن هارون الرویانی، محمد ابن نصر المروزی. دا هر یو جلیل القدر امام دی. نن په دې طریقه امام جوړ شوی. خپل مابین کې ویل چې څوک به زمونږه د پاره مطالبه وکړي. هر یو معذرت وغوښتو، ویل بله لاره نشته، قرآندازي به وکړو. قرآندازي چې وکړله په دې کې قرعه د محمد ابن اسحاق ابن خزیمه رحمه الله راوختله، د صحیح ابن خزیمه مصنف. د خپل ملګرو نه اجازه غوښته چې یو شپه ماته مهلت راکړئ. خیر دی، 2 شپې نارې تېرې کړې دي، دا یې درېیمه. هغه چې ماسختن مانځه نه وروستو په مانځه باندې ودرېده او د شپې نیمه حصې ته چې ورسېده او د سوال وکړو چې یا الله څنګه چې دې دا تندی د دې نه محفوظ کړی دی چې د الله نه سوا بل چاته سجده نه ده کړې، دا مخم د دې نه محفوظ کړي چې بل چاته سوال ونه کړي. د مظلوم د زړه تعلق د کائنات او د خالق او مالک سره او د مظلومانو د رب سره هغه په څه طریقه پوره کو. د دې مصر گورنر چې دی هغه خوب ولید د شپې. د الله نبی ولا خوب کې وراله چې دا ته څنګه گورنر زما طالب العلمان سلور په پلاني مسجد کې دی وږي شپې نه هرې تیرې او ته گورنر یو کرتی بل د شپې څوکیداران راپاسول ول شابه دا پیسې واخلې او دا همیانه او هر یو ته ورکې. د شپې دروازه ټک ټک شو د مسجد چې کلاو شو. ویل محمد ابن اسحاق څوک دی؟ ویل دا محمد ابن جریر، محمد ابن هارون، محمد ابن نصر. ویل دا هر یو له پیسې ورکړې. ویل چې گورنر مونږ ته حکم کړی دی چې د الله په نوم قسم ورکړي چې دا خرچه خلاص او به براشي. دا واقعه بعض علماء په دې طریقه نقل کړی دا چې دوی خپل مابین کې ویل چې بس اتفاق په دې وکړي چې سبب سوال کو خلکو ته مانځتا. محمد ابن نصر المروزی رحمه الله مخکې شو. نو هغه په مانځه کې د قرآن تلاوت کو. دا آیت ولسته چې وما من دابة الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. دوی د مصر گورنر ته خط لګلو چې موږ سره تعاون وکړه. چې مانځه نه فارغ شو د آیت کې سوچ وکړو، ټولو وجړل او دا روقې وشله ولا او الله د هغه په زړه کې چولیو چې دوی سره کومک وکړه. هغه د طرف نه امداد رااله او مشکل ختم شو.
زما خو ګورونو الله د خپل بندگانو نصرت کوي خلق امتحان راځي چې کله امتحان راځي توجه مخلوق ته ماړوي بلکې توجه خالق ته واړوي الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو د زړه تعلق د رب العالمین سره قائم کړي او الله رب العالمین دې هغه د خپل غیبی خزانو نه مونږ ته د پراخ رزق تنظیم وکړي الله دې مونږه د بندگانو د دربارونو نه محفوظ کړي او رب العالمین دې زمونږ او تاسو د ټول مسلمانانو حاجتونه غیبی سره کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين